پاکستاني وزیر وایي طالبانو د سپین بولدک جنگ په اړه بخښنه غوښتې. طالبان وایي پاکستان دې له پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. خواجه آصف وایي طالبانو له پاکستان څخه بخښنه غوښتې. د سپین بولدک پر پوله له خونړۍ جګړې وروسته چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول، د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې طالبانو بخښنه غوښتې ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد د ملي شورا په غونډه کې ویل چې د چمن د سرحدي شخړې مسله وروسته له هغې حل شوه چې طالبانو د دغه هیواد د ځواکونو لخوا د پاکستاني ملکي وګړو د ډزو له کبله بخښنه وغوښته. د ډان ورځپاڼې په وینا خواجه آصف د پاکستان د ملي شورا په پرونۍ غونډه کې ویل چې طالب چارواکو خپله تېروتنه ومنله او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به دا ډول پیښې نه کوي. د پاکستان د دفاع وزیر زیاته کړه د اغزن تار یوه برخه زیانمنه شوې وه. زموږ ځواکونو یې ترمیم کاوه چې طالبانو یا تار په موټر ووهله او نور یې هم وشکولو. کله چې جګړه شروع شوه طالبانو ډزې وکړې. په لومړي سر کې چاته مرګ ژوبله نه واوښته، خو وروسته کله چې دوی درانه وسله وکارولې، زموږ 15 تنه ملکي وګړي چې کوټې ته پر لار وو ووژل شول. بلخوا طالبان وایي پاکستان د پارونکو کړنو مخنیوی وکړي. بهرنیو چارو وزارت په کندهار کې د ډیورنډ پر فرضي کرښه د وړمې ورځې نښتې په غبرګون کې ویلي چې د پاکستان حکومت د داسې پارونکو کړنو مخنیوی وکړي چې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. خو د پاکستان لومړي وزیر بیا د افغانستان له حکومته دا ډول پیښو د نه تکرار ډاډ غوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر لیکلي وړمه ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن د تګ راتګ پر لاره خواشینونکې پیښه رامنځته شوه چې د دواړو خواو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.